نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د روژې مبارکه میاشت روانه ده. الله تعالی مومنانو ته خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا ای مومنان پر تاسو باندې روژې د روژو نیول د روژو اهتمام کول او د روژو فریضه ادا کول دا پر تاسو باندې ضروری دي. کما کتب علی الذین من قبلکم لکه ستاسو مخکې چې کوم قومونه و پر هغې ټولو باندې روژه نیول فرض د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام څخه ونیسئ تر دې امته پورې داسې امت داسې قوم او داسې دین او ملت تیر سوی نه دی چې پر هغې باندې روژه نه وه. البته دا یو حقیقت دی چې د ورځو بدلون به و، د اشکالو بدلون به و او د اوقاتو بدلون به و. پر چا به یو رقم روژه وه، پر چا به بل رقم روژه وه، پر چا به څو ورځې وې، پر چا به څو ورځې وې. د چا د روژې به یو شکل و، پر چا پر روژې به بل شکل و. او د څه دپاره الله تعالی روژه فرض کوي؟ د روژې مقصد څه وي؟ لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا او پرهیز پیدا سي. 11 میاشتې ستاسو زندګي ډېره آزاده تېره سوې ده. 11 میاشتې ستاسو زندګي د الله تعالی د احکامو څخه بغیر د پابندۍ تېره سوې ده. او چې د سړي زندګي آزاده سي په هغې زندګي کې د تقوا کمی سي. او د انسان د فلاح او د کامیابۍ لار هغه تقوا ده. نو دې 12مه میاشته باندې الله تعالی تاسو ته تقوا ته رابولي. لعلکم تتقون. الله وایي زما امید دا دی تاسو به په دې د روژې په میاشت دې 12مه میاشته کې تقوا روانه کړئ. نو روژه الله تعالی پر انسانانو فرض کړې د تقوا دپاره ده. اوس تقوا څه ته وایي؟ تقوا دا عربي لفظ دی او غالبا په فارسي کې د دې ترجمه راځي پرهیز. لکه زموږ ژبه کې موږ پرهیز ورته وایو او ډېرې ژبې د دې مشترک لفظ د تقوا معنا د پرهیز کول. لکه بل ځای عربي کې دام راځي الوقایة خیر من العلاج. انسان چې کله بیماره سي د هغې دپاره وقایه دا در علاج ښه دی. وقایه معنا پرهیز. د مرض په وخت کې به اول سړی پرهیز کوي، په 2مه درجه کې به بیا علاج کوي. چې کله د سړي زندگی صحت له په پرهیز باندې راځي نو دا در دې ښه ده چې دی په دوا او په علاج باندې راولي. نو تقوا وقایه دا عربي لفظ دی، د دې معنا پرهیز دی چې په روژه کې تاسو پرهیزګاره سئ. او زه بار بار دا خبره راګرځوم، پرهیز کول تقوا کول دا د شي کولو ته نه وایي چې تاسو په دې کې دا کار وکئ، تاسو نفلونه وکئ او تاسو په دې کې عبادتونه وکئ او تاسو په دې کې تلاوتونه وکئ او تاسو په دې کې ذکرونه وکئ. تقوا دې ته نه وایي، بلکې تقوا پرهیز ته ویل کېږي چې تاسو په دې میاشته کې پرهیزګاره سئ چې په کوم شي باندې الله تعالی ناراضه کېږي د هغه شي څخه ځان راوګرځوئ. تقوا دې ته وایي. ځکه زه د څو ورځو څخه دا خبره مسلسله کوم چې روژه د دې دپاره نه ده چې په دې کې موږ ډېر نفلونه وکړو. ځان نفلونه کول ښه کار دی، لیکن د روژې صرف دا مقصد نه دی چې په دې کې به سړی ډېر عبادتونه کوي او نفلونه به کوي او څه به کوي، بلکې د روژې مقصد دا دی چې په دې میاشته کې به سړی د ګناه څخه ځان ګوري. په دې میاشته کې به د سړي سترګې په حفاظت کې چې کومې سترګې 11 میاشتې ازادې ګرځېدلې دي
په دې میاشته کې به د سړي ژبه په حفاظت کې چې کومه ژبه 11 میاشتې په ازادي اموخته سوې ده په دې میاشته کې به د سړي د زندګۍ هر ترتیب دا په کنټرول کې په حفاظت کې به او زندګي به سړی داسې نه تېروي لکه 11 میاشتې څنګه تېره سوې ده نو د تېرو ورځو څخه زه دا خبره کوم چې په دې میاشته کې یو ضروري عمل دا دی چې انسان به اولنی عمل دا دی چې انسان به د ګناه سزا وګوري د سړي سهار د سړي ماښام د سړي ورځ او د سړي شپه دا به د ګناهو څخه محفوظه وي د دې معنا دا نه ده چې ته به ټوله شپه پر خرافاتو باندې تېری او ته به ټوله شپه پر عبثیاتو باندې تېری او ولې سهار ستا روژه ده بیا ټوله شپه ته په خوب باندې تېری لکه چې ته ورځ شپه روڼه نه کې د ورځې بیا تا له خوب نه درځي نو دا هغه روژې دي چې دغه روژې د الله تعالی په حضور کې ډېر قدر نه پیدا کوي نو اولنی عمل په روژه کې تقوا ده او تقوا دې ته ویل کېږي چې اولنی عمل د ګناه څخه به ځان ګوري او دویم ضروري عمل په روژه کې لکه پرون ما پر دې باندې تفصیلي خبره کړې وه چې د خپل روژه مات او د خپلې پیشلمي دپاره به د حلالې نفقې بندوبست کوي روژه مات به دې هم پر حلاله نفقه وي پیشلمی به دې هم پر حلاله نفقه وي او د هغې په مابین کې چې کومه روژه ده دا روژه به الله تعالی ته قبلیږي او که روژه ماتم پر حرامه باندې دی په درواغو باندې ته صرفه نه لرې پر دوکه باندې ته صرفه نه لرې چې کم شی خرڅوې په پټه باندې عیب د رانیونکي څه پټوې او دا کارونه ټول ستا په تجارت او دکانداري کې روان دي او دلته د روژې په میاشته کې بیا ته صوفي سوې او بیا ته بزرګ سوې او ته تقواداره سوې نو دغه روژه د الله تعالی حضور ته څه قدر نه لري چې د هغې روژه ماتو پیشلمۍ پر حرامه باندې او په مابین کې سړي روژه د الله دپاره نیولي نو دویمه ضروري خبره د روژې په میاشت کې دا ده چې سړی به د حرام من نفقې څخه خپله روژه ساتي او خپله ګوله به ساتي او خپل پیشلمی او روژه مات به ساتي او نن زه تاسو ته دریمه ضروري خبره کوم دریمه ضروري خبره دا ده په تقوا کې چې سړی به د روژې په میاشته کې د غصې سزا ګوري او چې کم ګناهونه د غصې څخه سړي ته ورپېښېږي د چا سره جنگ کول د چا سره جګړه کول د چا سره دعوه کول او د چا سره شکنځل کول او چا ته تکلیف رسول او چا ته لاس ور اچول د دې ټولو څه به د سړي په دې میاشته کې خوله بندوي لاس به بندي خوله به بندوي د غصې د اعمالو څه به سړی ځان راګرځوي ځکه غصه د سړي روژه داسې فاسدوي لکه سړی چې عسلو ته صبیر ور واچي صبیر یو تریخ بوټی دی د روژې مثال د عسلو دی او دا عسل که سړی خرابوي د هغې د خرابوالي هغه بدترینه لاره هغه دا ده چې سړی په دې میاشته کې غصه کوي جنګ کوي جګړه کوي شکنځل کوي ځکه شکنځل دا میاشته د رحمت ده او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي اذا تصابت امتي چې زما امت کې د شکنځلو مرض زیات سلو نو سقطت من عین الله هغې ته بیا الله تعالی د رحمت په نظر باندې نه ګوري هغه امت بیا ښې ورځې نسي لیدلی هغه امت د رحمت ورځې نسي لیدلی هغه امت د الله تعالی د طرفه د کرم او د مغفرت ورځې نسي لیدلی چې په کومه ډله په کوم امت کې شکنځل ډیر سي نو دریمه ضروري خبره دا ده چې د روژې په میاشته کې به سړی د شکنځلو څخه د غصې څخه د چا سره د جګړې څخه او د چا سره د خشم څخه ځان ګوري او پیغمبر علیه صلات وسلام در دې حده پورې ویلي دي وَإِذَا جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ که چیرې یو ناخبره سړی پر سړي باندې راوړاندې شي یا دې څه کړي یا دې نه دي کړي هغې مست دی هغې په ناخبره انسان دی هغې جاهل دی هغې ناپوه دی هغې در باندې راوړاندې شي چې ستا فلانه ستا دامانه او وهو صائم دا سړی ته په خپله روژاته او دی در باندې راغوټس د پیغمبر علیه صلات وسلام بهترینه لار ښودلې ده فلیقل انی صائم ورته سړی زما روژه ده او ما ته الله تعالی د روژې د عبادت موقع راکړې ده زه ستا غوندې جاهلانو په خرابېدو په بېعقلي باندې خپله روژه نسم خرابولی بس بیا به سړی د خپلې روژې حفاظت کوي نو د دې دا معنا ده چې کله سړي له غصه ورله او چې کله په روژه کې سړي له خشم ورلی
یا په کور کې دننه سړي له خشم ورلی یا د کوره څه د باندې خشم ورلی یا پر کمزوري باندې سړي له غوسه ورلی یا پر زورور باندې غوسه ورله یا پر زنانه باندې غوسه درله او یا پر نارینه باندې غوسه درله نو هغې خپله غوسه کنټرولول هغې غوسه خوړل پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی ما من جرعة احب الى الله من جرعة غیظ الله تعالی ته په ټولو کائناتو کې یو غړف تیرول دا ډېر محبوب دی چې سړی د الله تعالی دپاره خوښ تیر کړي هغه غړپ د خشم غړپ دی چې کله سړي له پر یو چا باندې غوسه ورله او خشم ورلی او چا سړي ته دلازاري ورکله لیکن ده له خشم ورلی او دی د الله د رضا په خاطر دا د خشم غړپ تیر کړي کظمها رجل دغه غړپ چې کله بنده در دې ستونې تیر کړي بس نوش یې کړي برداشت کړي پیغمبر علیه السلام وایي او من کظم غیظا چې یو سړي له زما په امت کې خشم ورلی د روژې میاشت ده د عامې ورځې دي وهو قادر على انفاظه دی د دې خشم پر کښلو باندې هم قدرت لري په کور کې زنانې بېکاري کړې ده پر هغې باندې خشم ورلی دی دا زنانه ډبولی دی دې زنانه ته هر څه ویلی په کور کې کشر دی هغې بېکاري کړې ده پر هغې باندې دی خپل خشم ایستلی یا په محله کې یو کمزوری سړی دی هغې بېکاري کړې ده پر کمزوري عام طور سړی خشم کښلی لیکن وهو قادر على انفاظه د خشم پر کښلو قدرت هم لري لیکن د هغې باوجود یې دا خشم وخواړی پیغمبر علیه صلات وسلام څه وایي ملأ الله قلبه امنا و ایمانا الله تعالی به په دې زړه کې ډېر امن راولي الله تعالی به په دې زړه کې کامل ایمان ور نصیب کړي ودع الله على رؤوس الخلائق چې کله د قیامت میدان جوړ سي د الله تعالی پر عرش باندې چار چاپیره 140 صفحې او دا ټوله اقوام د عالم راټولي په دې کې اولنی 80 صفحه د پیغمبر علیه السلام امت دی او په دې کې 40 صفحه د نور انبیاء امتونه دي په دې ټولو صفو کې چې کم سړي په دنیا کې خشم خوړلی دی او د خشم د کښلو طاقت یې درلودی د هغې باوجود یې کښلی دی الله تعالی به د عرشه سره غږ وکړي چې فلان ابن فلان چیرې دی پلانکی د پلانکي زوی چې کله دی د لبیک غږ وکړي چې زه په دې صف کې ولاړ یم الله تعالی ملایکو ته وایي ورسئ راپورته کوي د دې ټولو صفو پر سر یې رااړئ الله تعالی خپل حضور ته ودروي ویختارو فی ای حور شاء ورته ورسه چې کوم د خشم غړپ دی خوړلی دی د جنت چې کومه حوره ده ورته ګوره چې ستا پسند او ستا خوښه ده د هغې خشم په بدله کې د جنت هغه حوره ستا ده د دې معنا دا چې د جنت حوره الله ورکوي او د جنت حوره د جنت څه د باندې نه وي هغه په جنت کې دننه وي نو د دې معنا دا ده چې الله تعالی هغې سړي ته جنت ورکوي چې یو سړی دی د روژې میاشته ده زموږ د علاقې بعضې خلک د نسوارو نشه لري بعضې خلک په نورو نشو په دې اخته وي نو پر هغې باندې بیا روژه ډېره درنه وي بعضې خو د کور سپین ږیري تاسو خوا مه بدوئ چې کله راننوځي د ده ځای هوار سوی نه وي بیا د هغه زنانې سم ځکه ورکه سي چې د پلانکي کاکا ځای نه دی هوار سوی د پلانکي کاکا دا اوداسه ګډوانه ده ډکه سوې نو که چیرې سړي سره یو څه خامخا کېږي که ستا روژه ده هغه د کورنۍ انسانانو هم روژه ده که ته د الله تعالی د رحم تمه لرې هغې هم لري که پر تا باندې څومره بوج دی پر هغې باندې هم هغومره بوج دی نو که چیرې یو ترتیب په کور کې د سړي خراب سي یا د باندې د سړي خراب سي په دې میاشته کې د دې بغیر چې سړی خپله خوله چپه وساتي بس د پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کوم خشم سړی وخوري د هغې په عوض کې به الله تعالی د قیامت په میدان کې هغه حوره د جنت ورکوي چې کومه حوره د ده خوښوي او الله تعالی به د ټولو اقوامو د عالم پر څپو باندې رااړوي او خپل مخ ته به دروي نو زه دا وایم د روژې میاشت دی په هر انسان کې خامخا سوچ کمزوري راځي او د انسان فکر او او د انسان دماغ پر ځای باندې نه وي د انسان فکر او دماغ اوړي نو که په کور کې دننه د سړي د کشرانو سره د زنانو سره د هغې مخلوق څه څه کمزوري اوسي نو دا میاشته د الله د رحمت او د معافۍ میاشته ده که رحمت و معافي کولی سي د الله و دربار ته د رحمت او د معافۍ تمه ساتلی سي او که ته دومره ظالم چې په خپل کور کې پر چا باندې رحم نه لري او پر چا ته معافي نسې کولی د چا غلطي نسې ور معافولی بیا به په دې میاشته کې د الله د معافۍ تمه سړی څنګه ولري
بیا الله تعالی هغې سړي ته معافي نه کوي چې د کوم چا در دی پر خپل ماته الله تعالی څه ورته وایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما د مځکې والاو تاسو هم ورحمېږئ اسمان به هم پر دوی ورحمېږي او که تاسو د مځکې خلک په دې ورځ باندې معافي نه شئ کولی بیا به په روژې په میاشت کې د الله د معافي څنګه تمه وساتئ ځکه په دې ورځو کې یو عمل د انسان دپاره دا ضروري دی چې که چیرې یو خبره د سړي در دماغ چفه ورسي او یو ترتیب د سړي در دماغ چفه ورسي خامخا انسان دی د نقصاناتو د کمزوریو ډک مخلوق دی یو خبره ځین کمزوری کیږي یو خبره ځین خرابیږي نو د هغې په مقابل کې چې ته غصه ورباندې کاږې یا خشم ورباندې کوې یا خپله روژه ورباندې خرافوې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا خپل خشم برداشت که بس خپله روژه په دې خبرو په دې ترتیبو باندې مه خرابوه حضرت عبدالله ابن عباس د پیغمبر علیه صلات وسلام د اکا زوی دی پیغمبر علیه صلات وسلام چې وفات کېدی د عمر ډېر کم و دی غالبا 10 کاله د پیغمبر علیه السلام د جنازې په ورځ باندې د عمر غالبا 10 کاله پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب پیغمبر علیه السلام به پر سر لاس ورتېراوی او دعا به ورته کوله اللهم علمه الکتاب وفقهه فی الدین یا الله دې بچي ته ښه علم ورکړي یا الله دا بچی په قرآن پوک د پیغمبر علیه السلام د دعا برکت دی نن د ټولو مفسرینو رئیس او سردار حضرت عبدالله ابن عباس دی چې د قرآن د تفسیر متعلق حضرت عبدالله ابن عباس کم قول پیش کړي د هغې مقابله بیا څوک نشي کولی حضرت عبدالله ابن عباس د پیغمبر علیه السلام یو نصیحت را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ صحابو ته ویل اور زما په امت کې د ټولو څه بدترین انسان در وښیم ګوره چې د چا بدتریني بدوالی د پیغمبر په خوله باندې بیانېږي د هغې سببت بیا په دې مخلوقاتو کې څوک پیغمبر علیه الصلاة والسلام به صحابو ته ویل اور زما په امت کې تاسو ته د ټولو انسانیت بدترین انسان در وښیم صحابو ورته ویل د الله رسول راویښی پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل په انسانیت کې د ټولو څه بدترین انسان هغه دی چې هغې خورک یوازې کوي د انسانانو سره یو ځای پر دسترخوان نه کښېني او خپل ما تحت انسانان که د مرئي په شکل دی که د مزدور په شکل دی که د زنانې په شکل دی که د بل چا په شکل دی هغوی که د بچي په شکل دی دی وهي ګوره یې وهل دوه قسمه دي یو وهل د تأدیب و د ادب دپاره دی هغوی جایز یو وهل د خپل خشم د کښلو دپاره چې هغې خورک 3 کاره پیغمبر علیه السلام ته بیان کړو ول یو زما په امت کې بدترین انسان هغه دی چې هغې خورک یوازې کوي پر عام سترخوان باندې د عامو انسانانو سره د ده ساعت نه تېرېږي او دویم د ده در لاس چې کوم مخلوق لاندې دی دی د هغو سره د وهلو معامله کوي او دریم چې کم څوک پر یو غلطي باندې وویني د ده په زړه کې د هغې بخښنه نه راځي پیغمبر علیه السلام ویل زما په امت کې د ټولو څه بدترین انسان دغه دی چې خوراک یې یوازې وي او د خپل ماتحت سره زور کوي او چې کم د چا غلطي وسي هغه غلطي بخښنې او د بخشش او د هغې سره د رحمت او د اسانۍ معامله نه کوي چې کله صحابه واورېدو صحابه به ډېر حیران سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته در دې هم بدترین انسان در وښیم چې در دې لا ډېر بدترین دی صحابه بیا حیران سو ورته د الله رسول راویښی ورته در دې دویمه درجه بدترین انسان هغه دی چې د خلکو سره داسې ګزاره کوي چې خلک د ده څه بغض او نفرت کوي او دی د خلکو څه بغض او نفرت کوي دی خلکو ته نه ورژندې کېږي ځکه د دې خلکو څه د ده بد کېږي او خلک هم په دې ټولو محل و کلي کې و ده ته د ده څه نفرت کوي ځکه د دې خلکو د ده څه بیا بد کېږي چې دی د خلکو سره نږدې ګزاره نه کوي د خلکو سره بغض و عنادي او په خوله کې همیشه د خلکو غیبت او په خوله کې همیشه د خلکو به متعلق بده وینایي او خلک بیا په ټوله د ده څه بد کوي نه دی د خلکو سره نږدې ګزارې کولو ته تیار دی نه خلک دی وځان ته پرېږدي ورته دا د هغې لا بدترین انسان دی درېیمه درجه کې پیغمبر علیه السلام بیا ورته وایي در دې هم بدترین در وښیم چې د هغې زندګي در دې لا بېکاره وي صحابه ورته یې راویښی ورته زما په امت کې په درېیمه درجه کې ډېر بدترین انسان هغه دی چې انسانان د ده څه د خیر تمه نه لري او د دې سره سره د شره سم بېغمه نه کلی دی محل دی قرابت دی همسایهتوب دی
او د انسانانو یو ځای زندگی ده، د انسانانو یو ځای ژوند کول دي. په دې معاشره کې یا په قرابت کې یا په محله کې یا په همسایتوب کې دی داسې ګزاره کوي چې د خلکو په زړه کې د ده څه د خیر هېڅ توقع نه او د هغې سره سره خلک د ده د شره څه محفوظه هم نه وي، د هغې څه چې د خیر توقع هم نه ځینې ساتي، لیکن د ده د شره څه هم بېغمه نه چي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا درېیمه درجه زما د امت بدترین انسان دی. څلورمه درجه کې پیغمبر علیه السلام صحابو ته د دې سم بدترین انسان در وښیم، اخرنۍ درجه ده. صحابه ورته و د الله رسول راویښی. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله په کور کې د کوره څه د باندې په انسانانو کې د یو چا څه غلطي وسي، دی د هغې چا غلطۍ معافولو ته تیار نه دی، او یا یو انسان دته عذر پیش کړي چې زما څه دغه غلطي په دغه عذر باندې وسوله او دی د هغې د عذر قبلولو ته تیار نه دی. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي زما په امت کې دا هغه سړی دی چې په بدوالي کې اخرنۍ درجې ته رسېدلی دی. در دې نو زما په امت کې بدترین سړی نسي کېدی چې کله په معاشره کې د چا څه غلطي وسوله او دی پر هغې غلطي معافولو ته تیار نه دی، یا په معاشره کې یو چا دته عذر پیش کړي او د ده سه معافي وغوښتله او د ده سه عذر وغوښتی، دی د هغې د عذر قبلېدلو ته تیار نه وي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا زما په امت کې در دې بدترین انسان ګرځه نسته. نو زه دا وایم چې د روژې میاشته ده، خامخا به په کور کې د چا څه کمزوري کیږي او یا به په بهار کې د چا څه کمزوري کیږي یا به په بازار کې د چا څه کمزوري کیږي یا به په دکانداري کې د چا څه کمزوري کیږي یا به په قرابت و خپلولي کې د چا څه کمزوري کیږي. که چیرې د یو چا څه کمزوري وسوله، غلطي وسوله، نو اول په دې زړه کې دا راوګرځوه چې د هغه سړي غلطي به زه معافوم، او که چیرې هغې تا ته خپل عذر ووایي چې زما دغه عذر دی په دې وجه باندې زما څه دا غلطي وسوله، نو بیا په کار دا دی سړی د هغې د عذر په ورین تندي باندې په فراخ تندي باندې معاف کړي او هغې ته د معافۍ معامله وکړي. بیا به سړی د پیغمبر علیه السلام په امت کې محبوب ترین انسان وي، بیا به هغه ښه انسان وي. پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چې د قیامت په میدان کې به یو منادي یو اعلان کوونکی به اعلان وکړي، حالانکه هلته انسانیت په ډېره سخت حالت کې دی، انسانیت به په حساب و کتاب کې هر سړی به د خپل حساب و کتاب منتظر وي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي انسانان به څنګه ولاړې، یوقف ابن آدم بین یدی رحمان، بندگان به د الله په حضور کې په دومره وهم کې ولاړې که انه بزج، لکه د بزې بچی چې نوی پیدا سوی. د بزې بچی چې پیدا سي یار ولاړ سي بلګیږي بیا ګزار سي، بیا ولاړ سي صدقې دوه ګامه واخلي بیا ګزار سي. د بزې بچی چې په کوم حالت کې دی، انسان به هم د خوف او د بیرې په داسې حالت کې او ټول انسانیت چې جهنم ګوري و برزت الجحیم للغاوین، جهنم به راښکاره سي او جهنم به اویا فرشتو نیولی او د اویا فرشتو سره به په هر یوې په مدد کې به اویا زره فرشتې ورسره وي، او چې هر سړی د قیامت په میدان کې جهنم ویني د هغې به دا عقیده وي که نن زما سره د اویا نبیانو عمل را سره وي لا به د جهنم د دې قهر او د دې غضبه څه ځان خلاص نه کوم. نو انسانیت به په ډېر وهم کې ولاړې، دې وخت کې به د الله یو استازی ولاړ سي، فرشته به وي، هغې به وایي چې هغه خلک ولاړ سئ چې د کوم چا پر الله باندې قرضه ده، چې د کوم چا پر الله باندې حق دی او ورسئ د الله تعالی څخه خپل حق وغواړئ، د الله څخه خپل قرض وغواړئ. انسانان به ډېر حیران چې دا وخت دی او دا څومره سختې ورځې دي او دا څومره سخت حالت دی او حساب و کتاب روان دی، کم څوک وي چې د هغې قرضه به پر الله باندې د الله پر ذمه به د هغې قرض د هغې حق وي، دا به څنګه انسان وي؟ نو د هیچا په دې سر نه خلاصېږي، نه څوک غږ کولی سي نه چا سره د غږ کولو توان وي. آخر به د هغې ملایکې څه به بیا پوښتنه وسي د بلې ملایکې په ذریعه چې هغه کم خلک دی چې د الله پر ذمه د دی حق باندې دی او نن د الله څخه خپل حق وغواړي. هغه ملایکه به ورته وایي هغه خلک دي چې په دنیا کې خلکو د دوی سره تیزي کوله، خلکو د دوی سره تجاوز کاوه، خلکو د دوی سره تیری کاوه، نو په دنیا کې د هغې په عوض کې د انتقام پر ځای د بدلې پر ځای دوی دې خلکو ته معافي کوله. نن د دوی د هغه معافۍ حق چې دی
هغه خشم چې دی خوړلی دی هغه معافي کړې ده د هغې معافي حق یې د الله پر ذمه پاته دی ولاړ سئ د الله تعالی څخه د خپلې معافي حق وغواړئ یو به ولاړ چې زما دا خشم یې په دې ورځې خوړلی دی بل وایي په دې ورځې به الله تعالی ورته وایي چې کوم څوک زما باندې حق باندې دی د هغې دپاره نن دا فیصله ده چې د حساب و کتاب څه مخکې هغې به جنت له ځي بس انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب د صابرینو خلکو سره الله په قیامت کې حساب نه کوي صابر دې ته نه ویل کېږي چې قریب یې مړ شو د صبر وکړي صابر دې ته ویل کېږي چې چا تجاوز ورسره وکړي د صبر وکړي صابر دې ته ویل کېږي چې چا بده خبر ورته وکړه د صبر وکړي صابر دې ته ویل کېږي چې چا شکنځا ورته وکړه د صبر وکړي صابر دې ته ویل کېږي چې چا پر ده باندې حمله وکړه او د صبر وکړي فلیقل انی صائم زه روژاته یم زه د چا د زیات د عناد دپاره خپله روژه نسم خرابولی ځکه د الله فیصله قرآن کې هم دا ده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله تعالی د صابرینو سره په قیامت کې حساب و کتاب نه لري نه الله تعالی پر عامو انسانانو سره به حساب و کتاب کېږي روایت کې راځي چې کله حساب و کتاب شروع یو څه کسان به راسي د جنت دروازه به وټکوي د جنت چې کومه فرشته ده هغې ته رضوان وایي چې د جنت سرپرسته ده د جنت د دروازې دربانه ده هغې به ورته وایي څنګه رالاست ورته وایي په دې نیت رالو چې موږ ته د جنت دروازه راخلاصه شي هغه به ورته وایي در اوسه حساب و کتاب نه دی سوی او در اوسه حساب و کتاب روان سوی نه دی تاسو د جنت څنګه غوښتنه کوئ هغه ورته وایي زموږ رب زموږ سره په آسماني کتاب کې په دنیا کې لا وعده کړې ده چې د حساب و کتاب څخه مخکې جنت درکوم هغه پر رضوان فرشته هغې نظام داسې جوړ شوی دی هغې به دستې د الله تعالی سره رابطه قایمه کړي یا الله یو څه کسان راغلي دي هغې د حساب و کتاب څخه مخکې جنت غواړي در اوسه د حساب و کتاب میدان روان شوی نه دی او دوی راغلي دي د جنت دروازه ته ولاړ دي او پر شا باندې نه ځي موږ جنت له ځو الله تعالی ورته پوښتنه دې وکړي چې کوم خلک دي چې کله رضوان فرشته ده د انسانانو څخه پوښتنه کوي هغه ورته وایي موږ صابرین خلک یو او زموږ سره الله په قرآن کې دا ویلی دي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب د دې صابرینو سره زه حساب و کتاب نه لرم د اجر ثمرات جنت دی هغې ته زه جنت بې حساب ورکوم الله تعالی ورته ما د دوی سره بالکل وعده کړې ده اوس هلته هغه خلکو صبر دا نه دی کړی چې هغې غمونه لیدلي دي پر غمو باندې صبر کړی دی هغې د بل پر تجاوز صبر کړی دی هغې د خپلې زندګۍ پر بیکارۍ صبر کړی دی هغې پر مسکنت باندې صبر کړی دی هغې د بل پر شکنځلو باندې صبر کړی دی هغې د بل پر زورولو باندې صبر کړی دی دا ټولو صابرین دي او د دې صابرینو سره الله تعالی د قیامت په میدان کې حساب و کتاب نه لري نو زه دا وایم چې زندگی تیریږي او زندگی تیریدونکې ده نو روژې میاشته ده د روژې په میاشته کې که بهترینه روژه نیول غواړئ او که د دې روژې په ذریعه باندې د الله تعالی په نیکو بندګانو کې ځان شمارل غواړئ یو عمل به دا کوئ چې روژه به هغې په داسې حالت کې تیروئ چې کله غصه راله چې کله خشم رالی او د جګړې ځای رالی بس لا غصه به خوري عام طور د روژې څخه بغیر زندگی په اخلاقو کې تیرول زندگی په ښو عاداتو کې تیرول ځکه اخلاق زما استاده چې کم سفر دی د دې سفر زادره د دې سفر توشه اخلاق دي چې د کم چا سره زندگی په اخلاقو کې ورسره وه زما په الله قسم هغه کامیابي په نصیب ده چې د هغې مثل نورې کامیابۍ نشته زه دا وایم اخلاق نن په معاشره کې ډېر کم دي او چې کم شی په بازار کې ډېر کم میلاویږي په عرف کې د هغې قیمت ډېر دروند دي بیا د اخلاقو قیمت دغونه دروند دی د الله په حضور کې لکه اخلاق چې څومره ګران کار دی اخلاق چې څومره سخت کار دی اخلاق چې څومره مشکل کار دی په معاشره کې کول چې بل چا ښکنځل درته وکړه ته معافي ورته وکړه چې کم چا تجاوز در سره وکړې ته مخ ځینې واړو او چې کم چا تیزه خبره درته وکړه ته د هغې د تیزې خبرې بدله په معافي باندې ورکړه دا اخلاق دي اخلاق ډېرې درجې لري یو اخلاق حمیده دي هغه یهودو ته ورکول سوي اخلاق حمیده دې ته ویل کېږي برابري په برابري ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن
د یهودو اخلاق دا و چې کله د زه یوه چپه لا ښولم زه به هم د یوه چپه لا ښولم، چې کله د زما غاښ راوایستی زه به غاښ ورباسم، چې کله د زما سترګه راړنده که زه به د سترګه ورړنده کړم. دې ته اخلاق حمیده ویل کېدل. دا اخلاق د یهودو و. د دې لوړه درجه اخلاق د عیسایانو و، هغې ته اخلاق کریمه ویل کېدل. اخلاق کریمه دې ته ویل کېږي چې چا تجاوز در سره وکړي د تجاوز په مقابل کې معافي کول. لکه د یهودو چې کوم راهبانو هغوی به دوی ته دا نصیحت کاوه ول که چیرې چا یوه چپلاخه پر دې مخ باندې ولې ته به د مخ دا بله حصه ورته نسې چې دا بله چپلاخه دې پر دې مخ ووي. دا معنا چې بدله و انتقام به نه اخلي. لیکن زموږ د پیغمبر هغې څوک دي؟ زموږ هغې اخلاق عظیمه دي. الله تعالی قرآن کې پیغمبر ته وایي وانک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبر ما تا ته اخلاق عظیمه درکړي دي. موږ د نبی امت یو، موږ چې د کوم چا امت یو د هغې د زندګۍ مسیر اخلاق عظیمه دي. او اخلاق عظیمه څه ته وایي؟ قرآن کریم اخلاق عظیمه کې درې خبرې ضروري دي. اوله دا ده چې وعفو عنهم، چې چا تجاوز وکړي اول به معافي ورته کوي، بس زما د طرفه معافي ده. او دویم واستغفر لهم، دویم به د الله په حضور کې هم دعا ورله کوي یا الله چې زما سره کم تجاوز کړی دی زما په تجاوز یې مه نسې، یا الله زما د طرفه یې معاف کړي بس. او دریم وشاورهم فی الامر، چې مخکنی د کم تعلق و هغه تعلق به هم به حال ورسره ساتي، مخ به هم نه ځین اړی. ما درته ویل دا ډېره درنه خبره ده. اخلاق په معاشره کې ډېر درانه دي، ځکه د هغې قیمت هم ډېر دروند دی. زموږ د نبي اخلاق دا و چې کم چا بد در سره وکړو اول به معافي ورته کوي، چې کم چا بد در سره وکړو پر دغه بدو به د الله څخه بخښنه ورله غواړي، دعا به ورته کوي. او دریم مخ به هم ځین نه ځین اړی، سلام به نه ځین بندی، تعلق به نه ورسره ختمی، په دغه شکل به زندګي تیری لکه پخوا چې دې ورسره کوله. دې ته اخلاق عظیمه ویل کېږي. نو ځکه د دې قیمت ډېر دروند دی. زه دا درته وایم د اخلاقو عظیمو قیمت دومره دروند دی. زموږ پرون مې دا خبره کړې وه دې امت کې شهادت ډېره لوړه درجه ده. ځکه او شهادت هغه عمل دی چې د هغې پر اول څاڅ کې د وینې باندې د انسان صغیره و کبیره ګناهونه ټول معافي شي. او عالم چې کم خدمت کوي د عالم درجه در شهید لوړه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي لمداد ما تجري به الاقلام، چې د عالم قلم په کمې سیایي او رنګ باندې چلیږي. اطهر و ازکا من دم شهدا، د شهید وینه دومره قدر نه لري د الله په حضور کې لکه د عالم د قلم رنګ چې څومره قدر لري. نو شهادت هم ډېره لوړه درجه ده، او علمي خدمت چې څوک کوي هغه هم ډېره لوړه درجه ده. لیکن زه یوه خبره درته کوم، د شهید دپاره د جنت وعده سته، د جنت ضمانت نسته چې ته به خامخا جنت یې. د عالم دپاره د جنت وعده سته د الله د طرفه، لیکن ضمانت نسته لکه یو څوک چې چاته ور ولیکي چې بس دا کار کینی دی. لیکن د جنت ضمانت زموږ په ټوله دین کې پر یوه شي باندې دی. هغه ضمانت پیغمبر علیه صلات وسلام اخیستی دی. هغه پر څه باندې دی؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنه. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي زه ضامن یم، زه ذمهوار یم د کور چې الله به د جنت په د مابین کې ورکړي، د جنت په شو درجه کې به ورکړي. د چا دپاره؟ ضامن یم لمن کان اخلاقه حسن، چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې ښه اخلاق ورک. ما درته ویل په معاشره کې ښه اخلاق دروند کار دی، ګران کار دی، سخت کار دی، مشکل کار دی. او دا قانون دی چې په معاشره کې کم شي کې کمی د هغې قیمت ډېر زیات دي. د اخلاقو عظیمه هغه قیمت دی چې د پیغمبر په خوله باندې د جنت ضمانت دی. پر علم پیغمبر ضمانت نه دی اخیستی، د شهید دپاره پیغمبر ضمانت نه دی اخیستی، د هېچا دپاره نه دی اخیستی، د یو سړي دپاره اخیستی دی لمن کان اخلاقه حسن، چې کوم چاته الله تعالی ښه اخلاق ورکړو. او ښه اخلاق څه ته وایي؟ چې د چا څه د کمزوري ولیدله او د چا څه د تجاوز ولیدی، اول په زړه کې لا معافي ورته وکړه چې زما د طرفه معاف دی. او دویم د الله په حضور کې دعا ورته وکړه چې الله زما په ګناه مه نسې، زما سره چې کم ناجایز کړي خدای د دې څخه معاف کړي. او دریم چې کم تعلقات یې پخوا ورسره ولو هغه تعلقات به حال ساتل، دې ته اخلاق وایي. پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد کې ناست دی، یو صحابي رالی، هغې مخامخ ورته ودرېدی.
مره پوښتنه ځینې کوي یا رسول الله ما دین څه ته وایي چې ته کوم دین ته موږ رابولې او موږ دینداره جوړې او زموږ څه د دین طلب کوي او زموږ څه د دین غوښتنه کوي دا دین وایي څه ته موږ څنګه وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لمن کان اخلاقه الحسن چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې ښه اخلاق ورکو دین دغه دی هغه صحابي به راځي نو وګرځېدی دی راسته لاسته ورته ودرېد مرا بیا ورته یا رسول الله ما دین څه ته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ورته وایي لمن کان اخلاقه حسن چې د کوم چاته الله په معاشره کې ښه اخلاق ورکو دغه دین دی هغه سړی داسې ورسره ولاړی په پوړه د دې خوا رالی چپه طرف ته ورته ودرېد یا رسول الله ما دین څه ته وایي پیغمبر علیه السلام بیا دریم ځل ورته ویلي من کان اخلاقه حسن چې زما په امت کې چاته نیک اخلاق ورکو دغه دین دی هغه سړی ولاړی د شا د خوا ورته ودرېد یا رسول الله ما دین څه ته وایي پیغمبر علیه السلام ورته وایي سړی ته به کله په خبره سر خلاصوي دین دا ته وایي لمن کان اخلاقه حسن لمن کان اخلاقه حسن لمن کان اخلاقه حسن چې کم چاته زما په امت کې الله ښه اخلاق ورکو دغه دین دی دغه سړی دینداره دی او دا په دین عمل کول دي او دا دین خپلول دي چې کم چا په زندگی په ښو اخلاقو کې تېره کړه یو صحابي راله یا رسول الله مل ایمان څه ته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته الصبر والسماحه ایمان دوه شی دي یو صبر درلول چې کوم چا تیزه خبره درته وکړه د هغې پر تیزه خبره صبر کول چې کله الله مسکنت در باندې راوستی پر مسکنت صبر کول چې کله الله غم در باندې راوستی پر غم باندې صبر کول و سماحت دویم سخا کول زندگی په صبر کې تیرول او په زندگی کې په معاشره کې سخاوت کول او سخاوت دې ته نه ویل کېږي چې خامخا به ته د مال او دولت مالک یې نو ته به سخاګانې کوې سخاوت د خپل وس الله د چا و ډېر و لږ ته نه ګوري الله د انسان د زړه و کیفیت ته ګوري که یو سړي ته الله تعالی په 100,000 کالدارو کې د 0 کالدارو پر سخاوت څومره اجر ورکوي و 0 ته بیا د 100 پر هغې او 100 ته بیا د 2 پر سخاوت دغومره اجر ورکوي ځکه الله دې ته نه ګوري چې دې لږ وکړه دې ډېره وکړه الله صرف ستا وس و طاقت ته ګوري نو صحابي ورته مل ایمان یا رسول الله د الله رسوله ایمان څه ته وایي چې ته پلانکی مؤمن دی تاسو مؤمنان یاست پیغمبر اسلام ورته ایمان دوه شی دی الصبر والسماحه چې کوم چاته الله صبر ورکوي پر مشکلات کوم چاته الله تعالی د سخاوت مزاج ورکوي دغه ایمان دی یو بل صحابي ورته مل اسلام یا رسول الله د الله رسوله اسلام څه ته وایي پیغمبر علیه السلام بیا ورته اطعام الطعام و طیب الکلام د مسلمانانو سره احسان کول د مسلمانانو ته ډوډۍ ورکول د مسلمانانو سره کومک کول او د مسلمانانو مرسته کول او طیب الکلام د مسلمان سره ښه وینا کول نرمې خبرې کول د مسلمان زړه په دې خبرو نه زیرول دې ته اسلام وایي هغه ورته مل اسلام یا رسول الله پیغمبر ورته اطعام الطعام و طیب الکلام د مسلمانانو مرسته کول او ښې خبرې کول یو بل صحابي ورته یا رسول الله ای الاسلام افضل په دې اسلامو کې د ټولو سره ښه اسلام د چا دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته من سلم المسلمون من لسانه و یده چې کوم چاته الله تعالی زندگی داسې ورکړي چې خلک د ده د لاس څخه په سلامتیا دي په لاس چاته تکلیف نه ورسي په ژبه چاته تکلیف نه ورسي په خپله زندگی او په خپل عمل چاته تکلیف نه ورسي پیغمبر علیه السلام وایي دا په ټولو کې ښه اسلام دی صحابي ورته ای الاسلام افضل پیغمبر ورته من سلم المسلمون من لسانه و یده چې مسلمانان د ده د لاس او د ده د ژبې څخه امني په سلامتیا کې دا د ټولو څخه بهترین اسلام دی یو بل صحابي ورته ای ایمان افضل په ایمانو کې د ټولو ښه ایمان چشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته حسن الاخلاق چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې ښه اخلاق ورکو دا په ایمانو کې د ټولو افضل ایمان دی تاسو ګورئ پیغمبر ورته دین اخلاق دی پیغمبر ورته ایمان اخلاق دی پیغمبر ورته اسلام اخلاق دی پیغمبر ورته ښه اسلام اخلاق دی ښه ایمان هغه اخلاق دی یو صحابي ورته یرید ان یکمل ایمانی د الله رسول زړه مې دا غواړي چې الله مې د کامل ایمان مالک څنګه وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي ورته حسن خلقک یکمل ایمانک ښه اخلاق په معاشره کې کوه الله تعالی به دې د کامل ایمان مالک وګرځي نو زه دا وایم د روژې میاشته ده د الله د رحمت میاشته ده
د الله رحمت په والله د انسانیت د مغفرت او د بخښنې صرف بهانې غواړي چې بنده ته خو یو څه وکړه. د الله تعالی رحمت په جوش کې دی، د الله د مغفرت انداز، د الله د مغفرت سیزن دی، د الله تعالی د مغفرت موسم دی چې الله تعالی صرف ستا د مغفرت او د بخښنې دپاره بانت لټوي چې بنده ته خو یې څه وکړه. حدیث شریف کې راځي الله تعالی په خپله دې سما او دنیا ته راشي، الله تعالی هره شپه پر بندګانو باندې هل من سائل فاعطى فاعطي، ایا یو څوک یو څه غواړي چې ورکړم؟ ایا یو څوک بخښنه غواړي چې زه بخښنه ورته وکړم؟ ایا یو څوک مغفرت غواړي چې زه مغفرت ورته وکړم؟ ځکه دا د الله تعالی د رحمت شپې دي، دا د الله د مغفرت شپې دي. د الله رحمت و مغفرت دا په جوش کې دی. د الله رحمت و مغفرت د انسانیت د بخښنې دپاره یو بهانه لټوي، نو تاسو هغه بهانه په ښو انداز، په ښه زندګي، په ښو اخلاقو او په کور کې دننه ښه زندګي، د کور کې د باندې ښه زندګي. من سمت نجا، دا د عام زندګۍ نسخه ده. پیغمبر علیه السلام وایي چې چا خوله چپه زندګي تېره کړله هغې په زندګي کې نجات و خلاصون پیدا کړ. نو بیا د روژې دپاره خو د ټولو څه بهترینه نسخه دا ده چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، چې کم څوک پر خدای ایمان لري، پر آخرت ایمان لري، فلیقل خیرا او لیصمت، دوه کار دې کوي، یا دې د خیر خبره کوي یا دې چپه خوله زندګي تېره کړي. بس ډېرې خبرې کول او ډېر مجلسونه کول او ډېرو محفلو ته ورتلل او ډېرې تبصرې کول او بې ځایه د یو ځای او د بل اندازې پیښول، په دې کې سړی د غلطیا څه نسي محفوظه کېدی، په دې کې سړی د غیبته څه نسي محفوظه کېدی، په دې کې سړی د بهتانه څه نسي محفوظه کېدی، په دې کې هېڅکله د سړي زندګي د ګناه څه نسي محفوظه کېدلی. نو زه دا وایم چې د روژې په میاشته کې ما درته ویل چې 3 خبرې ډېرې ضروري دي. یوه خبره دا ضروري ده چې خپله زندګي په دې میاشته کې د ګناه څخه محفوظه وساتئ. بس ما درته ویل نه د تلاوت دا درته وایي چې تلاوتونه وکړئ، نه د ذکرو دا درته وایي چې ذکرونه وکړئ، نه د عباداتو دا درته وایي چې عبادتونه وکړئ، ځکه زموږ او ستاسو ستړې معاشره د عاداتو د خرابېدو په خاطر هغه 11 میاشتې زموږ ستاسو ټول اندامونه د ګناه سره عادت دي. زه تاسو نه ښیم، په الله دې مې قسم د خبرې د ټولو څه مخکې ځان ته کوم. که ستا په مجلس کې غیبت دی، زما په مجلس کې هم غیبت راځي. که ستا د ټلیفون پر صفحه باندې ته غلط تصویر وینې، زما د ټلیفون پر صفحه باندې ماله راځي. او که ستا په غوږ باندې غلطې خبرې راځي، کله زما پر غوږ باندې به هم راغلي. نو زه دا یوازې وتا ته نه وایم، زه وتا ته ځان ته وایم چې زندګي مې 11 میاشتې ډېره ازاده تېره کړه. نو دغه میاشته الله تعالی د دې دپاره راوستلې ده چې د 11 میاشتو ګناه به د خپلې زندګۍ څخه ختموو او د خپل نفس ته به جله وراچو، د خپلې ژبې ته به جله وراچو، د خپلو سترګو ته به جله وراچو او دا 11 میاشتې به د الله د نافرمانۍ څخه خپله زندګي محفوظه ګرځو. دا 12مه میاشت او زما د عقیده ده الله ډېر رحیم ذات دی، الله ډېر کریم ذات دی چې کله دغه میاشته ما او تا د ګناهو څخه محفوظه تېره کړو، الله تعالی به مې په دې نفس کې استعداد پیدا کړي، الله به مې دا نور میاشتې هم د ګناه څخه حفاظت په نصیب کړي. او دویمه ما دا خبره ښکاره کړې وله، دویمه مې دا درته ویلي و چې په دې میاشته کې د حلالې نفقې بندوبست کول. او درېیمه خبره ضروري دا درته کوم، زموږ د معاشرې ډېر غټ مرض دی، د علاقې نفسیات دي، د علاقې خشکیات دي. یو سړی چې روژه یې نیولي، نعوذ بالله لکه شراب چې خوړلي، دا سترګې په دې کلګي کي، بیا نه په کور کې زنانې ته سمه کوي، نه کشر ته سمه کوي، نه همسایه ته سمه کوي، نه څه ته سمه کوي، لکه ده چې یو غر پر وژو باندې راخستی. سړی که ستا روژه ده خو زما هم روژه ده، که ستا روژه ده خو د زنانې هم روژه ده، که ستا روژه ده خو د کشر هم روژه ده. نو دریم د داسې عمله سره ځان ګورئ چې هغې د غصې سره کار لري. په روژه کې د غصو، د خشم او د بې ځایه خشمونو سره سړی ځان ګوري، او دا هغه شی دی چې د انسان دغه قیمتي عمل، دغه قیمتي روژه او دغه قیمتي حالات، دغه قیمتي لمحات په خدا قسم داسې ور بربادوي لکه سړی چې په یو شي در پښو لاندې پایماله کړي. ځکه درېیمه خبره مې دا درته کړې وه چې د غصې څخه به ځان ګورئ.
زه آخري خبره دا درته کوم بالفرض که یو سړي له غوسه ورله په روژه کې یا په کور کې غوسه ورله یا د باندې غوسه ورله یا پر نارینه باندې غوسه ورله یا پر زنانه باندې غوسه ورله نو د غصې څخه د ځان د حفاظت لپاره به څو خبرې کوي د ټولو څه مخکې قرآني فیصله ده فإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم که چیرې شیطان نوکاره درجګه کله د غصه د شیطان نوکاره ده نو د ټولو څه مخکې که د شیطان د دې مکره څه د دې نوکارې څه ځان ګورې نو ډېره اعوذ بالله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان او که سړی لږ خواندی سړی سورة الفلق وایي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وایي مره دا ګریوان داسې کې پر دې خپل زړه باندې چوکي نو د ټولو څه مخکې د غوسې د سړېدو اولنی عمل که د سړي غوسه دومره ډېرې چې د قابو څخه د سړي څه وځي نو زموږ اسلامي او قرآني علاج د هغې دپاره دا دی چې د غوسې په حالت کې اعوذ بالله ډېره ویل او پیغمبر علیه صلات وسلام د دې علاج دا بیان کړی دی چې که چیرې ته ولاړې کښېنه او که چیرې ناستې پرېوځه غصه یو قسم لمبه ده او یو قسم ور د جهنم دی او د ور د لمبې تقاضا دا ده چې دا لوړ طرف ته غورځي سړی پورته کوي او ته که چیرې د هغې اراموالی کوې نو ته به کښته طرف ته ځې کښته طرف دا معنا چې که چیرې ولاړې ژر به کښېنې د غصې په حالت کې که چیرې ناست دی بس پرېوځه چې څومره ځان کښته کوي هغومره غصه په کنټرول کې راځي یو ځای کې پیغمبر علیه السلام دا علاج هم بیانوي چې یخې اوبه به سړی څښي اوس خو د روژې مې ځکه دا د اور ګرمایي ده د جهنم ګرمایي ده نو د هغې سړوالی په یخو اوبو کېږي لیکن اوس د روژې مبارکه میاشت د سړی اوبه نه شي څښلی کم سے کم د پیغمبر په دغه تدبیر باندې عمل کولی شي چې سړی به د لوړې څخه کښته راځي او غصه سړی د کښتې څخه لوړ پورته کوي او دریم علاج پیغمبر علیه السلام علماو دا بیان کړی دی د غصې په حالت کې خپل رب په یادول چې زه دې بنده ته دومره په غصه یم که الله ما ته دغومره په غصه و زه به څه کوم پیغمبر علیه صلات وسلام را روان دی حضرت ابوبکر غلام ته خشمیش پیغمبر د لرې ځا سفر نارې کې ویل یا ابابکر لله اقدر منک علیک په الله دې مې قسم الله پر تا باندې در دې ډېر قادره دی چې ته پر دې خپل غلام څومره قادر یې ته دې خپل غلام ته نن د تکلیف رسولو په فکر کې که الله تا ته د تکلیف رسولو اراده وکړه بیا به څه کوې نو دستي د الله تعالی غصه دریم نمبر دستي د الله غصه په دماغ کې راګرځول او څلورم د الله د حلم او د بردبارۍ او د صبر د هغې تصور کول چې الله څومره حلیم ذات دی الله څومره صبر کوونکی ذات دی الله څومره بردباره ذات دی تاسو پر دې مځکه باندې وینئ خلک رب ته ښکنځل کوي خلک رب نه مني خلک د رب نافرمانی کوي خلک د رب سره شرک کوي او خلک زناګانې کوي او نارواوي کوي لیکن الله تعالی هغې ټوله په ډېر صبر برداشوي نه د چا څه نفقه ګرځي نه د چا څه ګوله ګرځي نه د چا څه صحت ګرځي نه د چا څه ښه ورځ ګرځي او نه د چا سره یو بل حالت پر هغې راولي نو د الله حلم په ځان کې پیدا کول برداشت پیغمبر علیه السلام وایي تخلقوا باخلاق الله د الله اخلاق په ځان کې پیدا کړئ الله ډېر حلیم ذات دی ډېر صابر ذات دی تاسو په خپل ځان کې حلم او صبر پیدا کوئ نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې قبولې کړي چې کوم د پیغمبر هدایات دی الله تعالی دې زندگی پر هغه هدایاتو را نصیب کړي الله دې پر هغه هدایاتو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين یا الله زموږ روژې خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځئ یا الله په دې روژو کې که زموږ څه کمزوري کېږي یا الله که د ژبې کمزوري ده که د سترګو کمزوري ده که د غوږو کمزوري ده که نورې کمزوریانې دي خدای پر دې کمزوري باندې موږ معاف کړي خدا د دې کمزورۍ په خاطر زموږ روژه مه را خرابوې یا الله زموږ څه د روژې اجر و ثواب مه کموې خدایه دا روژه زموږ د مغفرت میاشته کې خدایه زموږ د رحمت میاشته کې خدایه 11 میاشتې آزاد زندگی تیره سوې ده خدایه د دې روژې په برکت زموږ د 11 میاشتو د ګناهونو مغفرت وکړي خدایه دې روژه کې زموږ زندگی د ګناه څخه محفوظه کړي صغیره او کبیره پټ و ښکاره چې څومره ګناهونه کېږي خدایه د دې ټولو څخه زموږ حفاظت وکړي خدایه زموږ د بچیانو حفاظت ځینې وکړي
خدای زموږ د کورونو حفاظت ځینې وکړي. خدای زموږ د قریبانو حفاظت د ګناهونو څخه وکړي. خدای چې کوم څوک ناجوړیان دي ناجوړیانو ته شفا ورکړي. خدای دې حاضره مجمع کې څوک ناجوړیان دي خدای په دې کلي و محله کې څوک ناجوړیان دي خدای د دې حاضرې مجمع په کورو کې څوک بیماران دي خدای نارینه یې زنانه یې خدای ته په ټولو عالم یې خدای د هغې شفا د اسمانه سره واسطه خدای د روژې په برکت د هغې شفا د عرش سره واسطه خدای د دې میاشتې په برکت د هغې شفا د خپل جنتي او د خپل قدرت د خزانو سره واسطه چې کوم څوک مشکلاتو پریشانۍ کې مبتلا دی خدای ته ورته اسانه کې خدای پریشانی د زندگی سے لري کې خدای مشکلات د زندگی سے لري کې خدای د عافیت او د اسانی زندگی ورکې خدای د اسانی او د خوشحالی زندگی ورکې چې کوم څوک ضرورتونه او حاجتونه لري خدای د غیبی خزانو سے روپره کې چې کوم څوک د قرضونو در بوج لاندې دی خدای ته قرضونه ادا کې چې کوم څوک د رقم رزقي سره مخامخ دی خدای ته پرس کی برکت واچي خدای ته د رزق زیاتوالی راولي خدای د اسمانه سه رزقونه راولي خدای د مځکې سه رزقونه راپورته کې خدای د رزق لارې ورته خلاصې کې خدای د رزق راټولول ورته اسانه کې خدای د ده دپاره د حلال رزق د ده د بچانو دپاره د حلال رزق خدای زموږ د ټولو دپاره د حلال رزق زموږ د ټولو بچانو دپاره د حلال رزق بندوبست وکړي خدای د مجاهدینو جهادونه قبول کې خدای د مبلغینو تبلیغونه قبول